سلامونه قدرمنو دوستانو، امید دی چې روغ جوړو خوشاله وئ، د ژوند په مزو کې وئ. قدرمنو دوستانو، نن مو ستاسو لپاره د جهانګیر او د سواتي هغه ویډیو راوړې ده چې هغې پکې د یو بل سره خوله وخلې ده او سواتي د جهانګیر نه خفه دی او د هغه پسې څه خبرې هم کړې وې چې بیا په دې باره کې ورسره ارباز خان سواتي سره هم ناست و او سواتي نه یې تپوس کړی چې آیا تا دا خبرې کړې دي؟ هغه ورته ویل چې او ما دا خبرې کړې دي چې جهانګیر فنکار د کمال دی خو سړی د روپۍ هم نه دی. ارباز خان ته نه ډیر تپوسونه نور هم کړي دي خو ځینې داسې تپوسونه دي چې هغه یې ورته ویلي نه دي او سواتي ورته دغه خبرې نه دي ښکاره کړې، خو داسې معلومه شوې ده چې د سواتي او د جهانګیر په خپلو کې ورانه راغلې ده، ځکه سواتي داسې خبرې کوي. خو بیا د دې نه بعد چې ارباز خان د جهانګیر سره هم په یو ځای کې ناست و چې د هغې یو شو وه او د شو نه بعد چې هغه ورسره ناست و او هغه ته نه دې په باره کې هم تپوسونه کړي دي چې آیا د سواتي سره ستا ورانه ده او سواتي هم تا پسې داسې خبرې کړي دي. هغه ورته دا هم ویلي دي چې ما د هغه نه تپوسونه هم کړي دي، خو وایي چې هغه ما ته څه نه دي ویلي چې آیا زه جهانګیر خان سره په څه باندې وران یم او د څه د وجې زما د هغه سره خفګان راغلی دی. جهانګیر خان ورته په جواب کې ویل چې سواتي زما د رور په شان دی او مونږ په خپلو کې هم 10-12 کاله یو ځای کار کړی دی او مونږ داسې وخت تیر کړی دی لکه چې په یو کور کې رونه وخت تیروي. وایي چې زه اوس هم د سواتي ډیر زیات شکرګزار یم ولې چې ما سره یې ډیر زیات ښه کړي دي او وایي که ما ته یې څه په زړه کې وي او زما نه یې ګیله وي نو ما ته دې ووایي، زه د هغه نه معافي او بخښنه هم غواړم. قدرمندو دوستانو، د دې ویډیو چې کله دا وکتله نو پښتنو هم ډیره زیاته پې ریاکشن واغشتو ځکه چې ارباز خان یو سوپر سټار دی او هغه داسې حرکتونه کوي چې هغه د جهانګیر خبره سواتي ته کوي او د سواتي خبره جهانګیر ته کوي. دا خو تیار جنگ دی او داسې خو روغان نه کیږي.